د لویو بخښونکي رب تعالی په سپېڅلي نامه شروع کوم. راځو د پروګرام لیکنې بنسټونو اړوند مضمون لومړی درسي لیکچر اخلو. تاسو ټولو قدرمنو محصلینو ته ښه راغلاست وایم. نو غواړم په دې درسي لیکچر کې صرف تاسو دومره ووایم چې ولې پروګرامینګ ته موږ په ورځني ژوند کې اړتیا لرو او د دې مضمون زده کړه څومره اهمیت لري او نور یعنې د پروګرامینګ هغه عمومي مفهوم غواړم تاسو ته درکړم چې تاسو په دې باندې پوه شئ چې پروګرامینګ یعنې څه، اړتیا یې څه ده په ورځني ژوند کې. نو راځو شروع د کمپیوټر څخه کوو. دا چې په مخکینیو درسونو کې تاسو په نورو مضامینو کې یا د ستاسو مطالعې څخه دومره پوهېږئ چې کمپیوټر خپله یو ماشین ده او داسې ماشین ده چې د موږ څخه انپوټ اخلي، په هغې باندې یو پروسس ترسره کوي، یو کړنه ورباندې ترسره کوي او په نتیجه کې موږ ته بېرته یو آوټپوټ راکوي. This is the best definition for a computer. It means چې کمپیوټر دپاره تر ټولو بهترین او جامع تعریف همدغه ده. یعنې فقط درې نقطې دي موږ سره. موږ څخه کمپیوټر انپوټ اخلي، په هغې باندې پروسس ترسره کوي، په ریزلټ کې بېرته موږ ته آوټپوټ راکوي. فرضاً موږ کمپیوټر ته ورکوو 1+2. کمپیوټر په دې باندې د جمع عملیه ترسره کوي، د اډیشن عملیه ورباندې ترسره کوي، بېرته په ریزلټ کې موږ ته 3 راکوي. 3 د موږ سره آوټپوټ ده. یعنې 1 او 2 چې موږ کمپیوټر ته ورکوو انپوټ شو، د جمع عملیه چې ورباندې ترسره شو دا پروسس شو، کړنه شو، هغه لارښوونه چې موږ کمپیوټر ته ورکړې ده او بېرته په نتیجه کې موږ ته چې کوم ریزلټ راکړو هغه د موږ سره آوټپوټ ده. اوس پوښتنه دا ده چې کمپیوټر خپله فکر نه لري، یعنې فکر نشي کولی، تحلیل نشي کولی لکه د انسانانو په شان باندې، نو څه ډول کمپیوټر په دې باندې قادر کېږي، په دې باندې پوهېږي چې کله موږ کمپیوټر ته ورکوو چې 1+2 مثلا کمپیوټر ته موږ لیکو چې 1 جمع 2 اتومات موږ ته کمپیوټر وایي سمه. مثلا راځو کالکولیټر ته وایي 1+2 کله چې موږ ټایپ کړو اتومات کمپیوټر موږ ته وایي چې 1+2 = 3. کوم ځای نه کمپیوټر په دې باندې پوه شو. سمه ده، موږ تاسې انسانان یو تحلیل کوو، پوهېږو په دې باندې فکر ورباندې کوو او بالاخره موږ پوهېږو چې 1 جمع 2 3 کېږي. اما کمپیوټر د کوم ځای نه پوهېږي، دا د موږ سره اساسي پوښتنه ده. د دې پوښتنې ځواب د موږ سره یوازې یو نقطه ده چې هغه پروګرامینګ ده، انسټرکشن ده، لارښوونه ده. زه کمپیوټر لارښوونه کوم، یو راهنمایي ورته کوم چې کله یو څوک تاته د 2 عددونه درکوي او د هغې په منځ کې د پلس اپریټر اوسېږي، نو ته به دا 2 عددونه رااخلې، جمع کوې به یې سره او ریزلټ به یې ورکوي. دا مخکې له مخکې ما کمپیوټر ته ښودلي دي. اوس که چېرې کمپیوټر د ما سره پښتو ژبه باندې پوه شي، په دري ژبه باندې پوه شي، په انګلیسي باندې پوه شي، زه به ورته وایم چې کمپیوټره کله چې څوک تاته 2 عددونه درکوي نو ته به دا 2 عددونه رااخلې او سره جمع کوې به یې. کمپیوټر به زما هدف واخلي، وایي به چې صحیح ده. اما که چېرته کمپیوټر پښتو باندې نه پوهېږي، لکه اوس چې نه ورباندې پوهېږي، نو کومه حل لاره شتون لري د دې لپاره؟ د دې لپاره حل لاره پروګرامینګ ژبې دي. نو راځم خپلې خبرې اصلي نقطې ته راځم. هغه دا چې په مجموع کې د موږ سره 2 ډوله ژبې دي. یو انساني ژبې دي لکه پښتو، دري، انګلیسي، عربي، چې انسانان یې په خپل منځ کې د کمیونیکیشن او د اړیکو نیولو لپاره استفاده کوي. یعنې کله چې موږ غواړو یو انسان ته یو څه ووایو، یو غوښتنه ورڅخه وکړو، یو لارښوونه ورته وکړو، موږ تاسو انساني ژبې استفاده کوو. اما کله چې غواړو کمپیوټر ته یو څه باندې کوو، کمپیوټر ته یو څه ووایو، مثلا زه کمپیوټر ته وایم چې کله تا 2 عددونه څوک درکوي په دې شکل سره، نو ته به 2 رااخلې سره جمع کوې به یې. د دې لپاره موږ تاسو د پروګرامینګ ژبې استفاده کوو. هغه ژبې چې د هغې په واسطه باندې کمپیوټر په یو څه باندې پوهېږو هغې ته یې پروګرامینګ ژبې وایو. یعنې زه کمپیوټر ته لارښوونه کوم چې که چېرې 2 عددونه راځي درته، د هغې په منځ کې اپریټر پلس اوسېږي، نو دواړه سره جمع کړه. زه به دا کړنه کمپیوټر ته د پروګرامینګ د ژبو په واسطه باندې ښکاره کوم. نو تاسو په دې باندې پوه شوئ چې 2 ډوله ژبې دي، انساني ژبې او د پروګرامینګ ژبې. اوس د پروګرامینګ ژبې لکه د انساني ژبو غوندې بېلابېل ډولونه لري. مثلا په پښتو ژبه کې موږ تاسو وایو چې معاصره دورې ژبې او د منځنۍ دورې ژبې او د پخوانۍ دورې ژبې. نو په پروګرامینګ ژبو کې هم همداسې دي. اصلا پروګرامینګ ژبې 3 لیوله لري، 3 کچې لري چې یو ته ویل کېږي لوړه دوره ژبې، منځنۍ دوره ژبې او ښکتنۍ دوره ژبې. دا د موږ سره د پروګرامینګ د ژبو هغه دورې دي. په لومړي سر کې چې کله کمپیوټر منځ ته راغلو، د دې سره ماشین لنګویج و. په ماشین لنګویج کې د موږ سره هر څه
01 فارغ کیږي. یعنی کمپیوټر ته چې موږ هر علاقونه کوو، هر څه ورسره غواړو، فقط 01 nothing is binary language machine language. د کمپیوټر مورنۍ ژبه هم همدا ماشین لنګویج ته موږ سره فقط او فقط په دوه ډیجیټس باندې کار کوو 0 and 1. په لومړۍ دوره کې چې کمپیوټر منځته راغلی همدا ژبه ده ورسره. نو ځکه هم د لومړۍ دورې ژبې چې دي د هغو اوله ژبه چې ده، یوه ژبه چې ده هغه د ماشین لنګویج ده 01 ده. چې دا بیا وروسته موږ تاسو وایو چې د 01 مفهوم څه ده، ولې 01 کمپیوټر استفاده کوي، څه ډول کمپیوټر د 01 څخه پوهېږي چې یو ډیټا شتون لري یا ډیټا شتون نه لري، یو اپریشن ترسره کوي یا اپریشن ترسره نه کوي. وروسته په دې باندې بیا بحث کوو. اوس صرف دومره وایو چې په ښکلنۍ دورې ژبې لومړۍ ژبه چې ده هغه ماشین لنګویج ده، د کمپیوټر مورنۍ ژبه همدا ده. دا چې ماشین لنګویج ډېره سخته ده. که چېرې موږ وایو چې مثلا 1 + 2 = 3 کمپیوټر ته موږ دا وایو، نو د 1 لپاره موږ بیل کود لرو، فرضاً دا د 1 کود ده. د پلس لپاره موږ بیل کود لرو، فرضاً دا پلس کود ده. د دوو لپاره بیل کود لرو، دا دوه دي موږ سره په باینري لنګویج کې. د مساوي لپاره بیا بیل کود لرو، ساري 2 او 3 په 01 کې نشته، 0 and 1 دا یې باینري لنګویج هغه ډیجیټس دي. او مثلا درې لپاره یو بل ډیجیټ لرو. که زه چېرته په باینري لنګویج کمپیوټر ته وایم چې 1 + 2 = 3 نو په دې شکل سره به زه ټول په 01 کې لارښوونه ورته کوم. دا چې 01 موږ سره ډېر سخت دي، یعنې نشو کولی چې هر څه کود موږ باینري فارمټ کې یاد کړو. د دې لپاره یو لیول های ژبه منځته راغله. د همدغې لومړۍ سطحي ژبو کې په لو لیول ژبو کې موږ سره دویمه ژبه منځته راغله چې موږ تاسو اسمبلي لنګویج وایو. اسمبلي لنګویج له ماشین لنګویج څخه یو سټپ های ژبه ده، یو قدم لوړه ژبه ده. ځینې سخت کودونه مثلا د مساوي کود، د جامع لپاره کود، دا پروګرامران راواخیستل، دې ته یې نومونه ورکړل تر څو پروګرام لیکنه اسانه شي. هغه عادات یې موږ سره په خپله 01 فارمټ کې پرېښودل. ځینې اپریټرز یې راواخیستل، دې ته یې خاص نومونه ورکړل. مثلا د جامع لپاره یې 001 دې ته یې نوم ورکړو اډ، یا مثلا سام، یا یو بل بېلابېل نوم یې ورته ورکړل. یا مثلا د مساوي لپاره یې مخکې چې کود وایي ته چې مساوي په ځای باندې نوم لیکو چې ایکول، دا نوم به استفاده کوو تر څو د موږ سره پروګرام لیکنه اسانه شي. که چېرې تاسو نفر ته وایي چې ستا نوم څه دی، هغه نوم به تاسو د موبایل نمبر وایي، نو ډېره سخته چې تاسو موبایل نمبر په لومړي ځل په یاد پاتې شي. تاسو هغه زیات پراکټیس کوئ، تمرین کوئ به تر څو په یاد مو پاتې شي. اما که چېرې ته وایي چې زما نوم احمد ده، زما نوم علي ده، زما نوم الکس ده، زما نوم یو بل شی ده، زما نوم محمود ده، نو ستا هغه نوم ډېر په اسانۍ سره په ذهن کې پاتې کېږي. کله چې ته دویم ځل دپاره نفر ګورې، اتومات یې هغه نوم ستا ذهن ته راځي. ځکه نوم یادول د انسانانو لپاره طبعا اسانه دي، د انسانانو یو طبیعي خاصیت ده. اما یو نمبر یادول، یو کود یادول دا سخت دي نسبتا نوم ته. نو د همدې لپاره په لومړۍ کچه ژبو کې، په لو لیول ژبو کې د ماشین لنګویج څخه وروسته اسمبلي لنګویج منځته راغله. په دې کې ځینو سختو کودونو ته نومونه ورکړل، انګلیسي نومونه یې ورته ورکړل. وروسته له دې نه چې چا کود لیکنه کوله، لیکل به یې چې 1 مثلا سم، د جامع کود په ځای سم لیکل، د 2 په ځای بیا هم موږ هماغه کود لیکو، د مساوي په ځای باندې لیکو چې ایکوال، د 3 په ځای باندې کود لیکو. یعنې پروګرام لیکنه نسبتا مخکینۍ ژبې ته چې په دې فارمټ کې یو څه اوس اسانه شوي موږ سره. اوس موږ په اسانۍ سره کولی شو په اسمبلي کې کود لیکنه وکړو. که چېرې ستاسو بیا مخکې مې درته وویل چې کمپیوټر یوازې په 01 پوهېږي، یوازې باینري لنګویج باندې پوهېږي، فقط او فقط په دغه ژبه باندې پوهېږي. نو بیا څه ډول کمپیوټر سم پېژني، څه ډول ایکوال پېژني، څه ډول دا نور نومونه پېژني چې په اسمبلي ژبه کې منځته راغلل. د دې پوښتنې په ځواب کې به داسې ووایو چې کمپیوټر د دې لپاره یو ترجمان ته ضرورت لري. مثلا زما پښتو ژبه زده ده، ستاسو انګلیسي ژبه زده ده، زه په انګلیسي نه پوهېږم، تاسو پښتو نه پوهېږئ، نو د موږ ترمنځ حل لاره څه؟ ترجمان ده. زه په پښتو خبرې کوم، زما خبرې به ترجمان اخلي، په انګلیسي باندې به یې تاسو ته ترجمه کوي، بیا تاسو پوهېږئ. د دې لپاره هم یو ترجمان استفاده کوو چې هغې ترجمان ته اسمبلر ویل کېږي. اسمبلر د دې ترجمان څخه استفاده کوو. د دغې ترجمان په مرسته باندې موږ کولی شو چې دا نومونه راواخلو او خپله 01 ته یې بېرته تغییر کړو، تبدیل یې کړو ورته. نو له دې څخه موږ دومره وایو چې د اسمبلي ژبې هغه خاص نومونه چې نومانیکس ورته ویل کېږي، لکه ایکوال، اډ او سم، دا ټول د اسمبلر په واسطه باندې
راخیستل کېږي او ترجمه کېږي بېرته 01 ته. بېرته دغه ژبې ته د پروګرام د اکزیکیوشن یا د کمپایلیشن په وخت کې ترجمه کېږي، د کمپایل کولو په وخت کې ترجمه کېږي. دا چې پروګرام کمپایل کول څه دي وروسته دې ته راځو. نو وبښئ د پروګرام د ترجمه کولو په وخت کې چې کله پروګرام اکزیکیوټ کوو په هغې وخت کې د اسمبلر په واسطه باندې هماغه کودونه بېرته خپل اړوند 01 کوډونو ته ترجمه کېږي. نو دا د لومړۍ کچې دوه ژبې وې چې یو د مشین لنګویج ویل کېږي، بل د اسمبلي لنګویج ویل کېږي. د لومړۍ کچې ژبو څخه د لومړي لیول له لو لیول ژبو څخه وروسته میډ لیول ژبې منځته راغلې، منځنۍ سطحه ژبې. په منځنۍ سطحه ژبو کې د موږ سره سي ژبه راځي. په ځینو کتابونو کې سي ژبه منځنۍ ده، په ځینو کتابونو کې بیا وایي چې نه دا سي ژبه چې ده دا هم های لیول ده، اما موږ اوس میډ لیول کنسیډر کوو. میډ لیول ژبې هغه ژبې دي چې هم د های لیول خصوصیات ولري او هم د لو لیول خصوصیات ولري، هم د ټیټ لیول ژبو خصوصیات لري او هم د پورته لیول ژبو خصوصیات لري، هم د های لیول ژبو خصوصیات لري او هم د لو لیول ژبو خصوصیات لري. نو دا چې خصوصیات یې کوم کوم دي وروسته بیا په سي ژبه کې موږ ځینې خصوصیات تر څېړنې لاندې نیسو، مطالعه کوو یې. له میډ لیول ژبو څخه وروسته های لیول ژبې منځته راغلې. های لیول یوه خبره چې مخکې باید کړې وه دا ده چې په میډ لیول ژبو کې موږ سره ځینې نور کودونه هم راوستي. مثلا دغې ته هم موږ تاسو دا ډیسیمل ته واړول، لس فایلې ته دا واړول. مخکې به موږ د یو څه مسیج د ښکاره کولو لپاره مثلا 01 کود لیکلو، اوس څه کار کوو 01 کود نه لیکو. د دې لپاره مثلا په سي ژبه کې موږ تاسو انګلیسي نوم لیکو، فنکشن استفاده کوو پرنټیف. مینس چې ژبه نور هم موږ سره اسانه شو. مطلب دا چې په هر څومره لیولز د موږ سره های چې هماغومره د ژبې هغه کود لیکنه اسانه کېږي، کود لیکل د موږ سره اسانه کېږي. اوس دا پرنټیف چې موږ لیکو دا هم یو ترجمان په واسطه باندې لو لیول ترجمه کېږي، بېرته 01 ترجمه کېږي. یو ترجمان دی موږ سره چې هغې ته موږ تاسو کمپایلر وایو. کمپایلر زموږ تاسو د میډ لیول کود د سي ژبې کود رااخلي، ترجمه کوي یې بېرته 01 ته، دغې کود ته یې ترجمه کوي بېرته. دې ته موږ تاسو کمپایلر وایو. کمپایلر خپل یو ترجمان دی موږ سره د اسمبلر په شان باندې ترجمه کوي او کود ترجمه کوي. یا هم انټرپریټر دا کار کوي، ترجمه کوي موږ سره یو څه انټرپریټ کوي، ترجمه کوي یې. دغې څخه وروسته له میډ لیول څخه وروسته بیا های لیول ژبو ته راځو. په میډ لیول کې موږ سره مکمل کوډ انګلیسي نه شو. مطلب دا چې اوس هم ځینې کودونه پاتې شو چې هغه په لو لیول کې وو، یا داسې فارمټ کې وو چې هغه د هیومن ریډیبل نه وو، انسان په اسانۍ سره هغه نه شو ویلی، نه ورباندې پوهېدلو. نو د دې لپاره های لیول ژبې منځته راغلې، لوړه سطحه ژبې. په لوړه سطحه ژبو کې موږ سره سی پلس پلس ده، مثلا پي ایچ پي ده، جاوا ده او داسې نورې ژبې دي. په سلګونو ژبې په لوړه سطحه ژبو کې دي. په دو ژبو کې موږ سره کود لیکنه مکمل انګلیسي ته واوښته، هر څه په انګلیسي باندې لیکو، اصلا لو لیول څه موږ نور نه استفاده کوو. نو دا د موږ سره های لیول ژبې دي چې هر څه انګلیسي باندې دي او دوه ډوله ترجمانان موږ لرو چې دا ژبې دوی ته راواخلي او 01 ته یې تغییر کړي، هغه لو لیول ژبو ته یې تغییر کړي. ګټه یې څه ده؟ د های لیول ژبو ګټه دا ده چې د موږ سره کود لیکنه اسانه ده. یو څوک کولی شي په اسانۍ سره کود ولیکي، کود لیکنه د موږ سره اسانه کېږي، اما تاوان یې څه ده؟ یو څه وخت زیات ضایع کېږي. موږ ترجمان ته ضرورت لرو، موږ مستقیما یو خبره نه کوو، ترجمه کوو. خپله کود یو څه لیکو، هغه ترجمان ته ورکړو، ترجمان یې موږ ترجمه کوي او وخت زیات نیول کېږي او ریسورس زیات استفاده کېږي. موږ هغه ترجمان هم باید په کمپیوټر کې سټور کړو، په میموري کې ځای ورته ورکړو، انسټال یې کړو، نو جوړ یې کړو. د دغه ټولو وخت ضایع کول چې دغه یوه ستونزه ده، اما ښه والی دا ده چې اسانتیا منځته راوړې ده، موږ کې اسانتیا منځته راوړې ده. نو دا د موږ سره د ژبو لیولونه شول چې په دې کې موږ سره دوه ترجمانان استفاده کېږي، یو چې د کمپایلر ده او دوهم هم انټرپریټر ده. دوه ډوله ترجمانان دي. کمپایلر څه کار کوي؟ ته چې کله یو کود په های لیول ژبو کې ولیکې، مثلا په ایچ پي کې مو کود ولیکو، په سی پلس پلس کې مو کود ولیکو، په جاوا کې مو کود ولیکو، کمپایلر د کود مکمل د موږ څخه راخلي او لو لیول ته یې ترجمه کوي، مکمل کود په یو ځل باندې ترجمه کوي. اما انټرپریټر چې ده دا د موږ سره کوډ لاین بای لاین ترجمه کوي، یو لاین ترجمه کوي، بیا بل لاین ته راځي، بیا بل لاین ته راځي، یو لاین راخلي. مثلا دا یو لاین ده، دا بل لاین ده، دا بل لاین ده. انټرپریټر یو لاین ترجمه کوي. لکه زه پښتو یو جمله وایم، یو ترجمان زما جمله اخلي، هغه جمله ترجمه کوي، بیا ما ته وایي چې ته اوس بله جمله وایه. زه بله جمله وایم،
بیا زما بله جمله ترجمه کوي، بیا بله جمله، یعنې جمله په جمله زما خبره ترجمه کوي. دا زموږ سره انټرپریټر ترجمان ده. اما که چېرې یو ترجمان زموږ څخه مکملې خبرې واخلي، ما ته وایي چې مثلا ته یو مکمل پاراګراف ما ته وایي، مکملې خبرې دې ما ته خلاصې کړه، هغې نه وروسته مکملې خبرې ترجمه کړي، دا زموږ سره کمپایلر ده. او بل کمپایلر چې کله یو کوډ یو ځل ترجمه کړي لو لیول ژبو ته، هغه د خپل ځان سره سټور کوي، یا ترجمه شوی شکل د خپل ځان سره ساتي. د دویم ځل لپاره، دریم ځل لپاره بیا دویم ځل یې ترجمه کوي، دریم ځل بیا نه ترجمه کوي. اما انټرپریټر کوډ د خپل ځان سره نه ساتي. کله چې ترجمه وکړه، د ترجمه شوی فایل بېرته ډیلیټ کوي، له منځه یې وړي، په میموري کې نه پاتې کېږي. نو په هغه ډیوایسونو کې، په هغه آلو کې چې په هغې کې موږ سره میموري کمه وي، میموري د موږ سره کمه وي، انټرپریټر استفاده کوو، ځکه ترجمه شوی کوډ نه ساتي، میموري د موږ سره زیاته نه ضایع کېږي. اما په هغه ډیوایسونو کې چې د موږ سره سرعت مهم وي، تیزوالی مهم وي، باید هغه زر زر کار وکړي، په سرعت سره کار وکړي هغه ډیوایس، په هغې کې موږ تاسو بیا کمپایلر استفاده کوو، ځکه ټول کوډ په یو ځل ترجمه کوي او د دویم او دریم ځل لپاره بیا ترجمه نه کوي، یعنې یو کوډ بیا نه ترجمه کوي. نو له دې څخه وروسته یو بل ټاپک ده چې د پروګرام لیکنې د ژبې نسلونه دي، چې تاسو کولی شئ د پروګرام لیکنې بنسټونو په دې کتاب کې، د پروګرام لیکنې بنسټونه په دې کتاب کې وګورئ. مکمل تشریح شوي دي نسلونه چې پروګرامینګ کوم نسلونه لري، تقریبا 5 جنریشن لري، 5 نسله دي چې دلته په ویډیو کې هغه تاریخي شکل سره بیانول یو څه ستونزمن کار ده او تاسو ورسره خسته کېږئ. د پروګرام لیکنې بنسټونه په کوم کتاب ده چې ما خپله لیکلی ده، نصیر احمد نور. نو همدې کتاب کې تاسو کولی شئ مطالعه یې کړئ. له مومند خپرندویه ټولنې څخه یې ترلاسه کولی شئ دا کتاب. کومو محصلینو چې نه ده پیدا کړی، نو کوشش وکړئ دا کتاب پیدا کړئ، ځکه دا اسی ژبې کورس مکمل د همدغه کتاب مطابق به مخ وړو. نو د نن ورځې لپاره همدومره درس کفایت کوي. په راتلونکي ویډیو کې په دې هکله باندې خبرې کوو چې موږ تاسو یې پروګرامینګ لپاره کومه ژبه انتخابوو، ولې انتخابوو، او د هغې ژبې مکمل خصوصیات به وایو. د راتلونکي ویډیو ټاپک مو همدا ده. نور ښه وخت ولرئ. السلام علیکم.